چې دا چې د هر چا په سلا ورانېږي زموږ وران شوی ګودر بیا ورانېږي په محبت کې د ناکامه سړي اکثر په شونډو کې خندا ورانېږي او چې په ما راغله اوس مې ومنله واقعي په یو سړي دنیا ورانېږي او کله یار ټولو پښتنو ته دې مډالې وي درمان صاحب لیواله د دې پروګرام شروعات په زه د دغه نو شعرونه نو کومه چې غلي دي پراته پادیرو خلک او څنګه شو تسلیم د انګامو خلک خپل خلوص بلا را تر وګرځي ستړي شو زمونږ په وګو خلک ستړي شو زمونږ په وګو خلک ځان خو لازم د شراخای اوس سر باندې مو کېنول د خپل خلک ډېر ښه درمان صاحب ځان خو لازم د شراخای اوس سر باندې مو کېنول د خپل خلک زیان ګوري حرمت د جبینو ګوري نش باندې حساب دي د پښتو خلک بهشکه نش باندې حساب دي د پښتو او خبرلوسیم غنیمت ته نو او خبرلوسی هم غنیمت ته نو او خبرلوسیم غنیمت ته نو نن سبا خو ځان ساتي په خلو خلک نن سبا خو ځان ساتي په خلو خلک ډېر خپل کړي مزل باندې خپېمانه یم څومره لنډ راتاو شو د اوږدو خلک او داسې په پیسو پسې په منډه دي یو بل ویني اوس په جنازو خلک او څنګه د رمضان پوره روزې نیسي دا په نیمه لار د ستنېدو خلک څومره د رمضان پوره روزې نیسي دا په نیمه لار د ستنېدو خلک څنګه د رمضان پوره روزې نیسي دا په نیمه لار د ستنېدو خلک ملګرو ریپلیوال را سره دی چونکې زمونږ ډېر وخت پروګرامونه ځکه ونه شو ریپلیوال څه لغونته کې مریض و د هغې د وجې موږ نه تنګوو او د دې نه مخکې په سوشل میډیا باندې یو افهام خوره شوی وه چې خدای مکه چې ریپلیوال وفات شوی دی څه ویډیوګانې وې مخکې تلې راتلې هغه هم ټول دروغ و پیک آیډیانې وي او پیک ویډیوګانې وي هم د هغې باره کې به ریپلیوال سره خبرې وکړو د نوي شعرونه بلا نظمونه هم لیکلي دي غزلې هم لیکلي دي بسابت یې هم ریکارډ کړو تاسو موږ سره اوسئ او موږ د کوم ځای نه ګورئ دا خو راته لازم ووایي دا راته لازم ولیکئ لیواله په خیر ستړی مه شئ قربان شم لاله ډېر ښه ژوند درته غواړم او خوشحاله شم چې تا سره بیا په دغه پروګرام کې د پښتنو سره مخامخ شوم الله دې ښه ژوند نصیب کړه د ټولو پښتنو سره دغه و چې زه لږ غوندې بیمار شوی هم وم هغه ځان له یو خبره وه خو بیا پیک نیوز ډېر زیات سرکلي کولو چې چا ویل چې دا سیریس دی څنګه مختلف که نه نو یو خو دغه د فیک اکاونټونو والا ته په ټیک ټاک باندې دغه ملګرو ته خواست کوم چې داسې غلط خبر ما خپروئ او نن سبا خو یو دغه ملګري دي خبر وي اکثریت د یو چا په نوم باندې پیک اکاونټ جوړ شي دا یو ټولنیز خبر دی مطلب هغه خلکو ته ورکوم چې د یو چا په نوم باندې ستا د نږدې ملګري په نوم باندې آی ډي یو جوړه کړي یو تا ته به وایي چې شناختي کارډ راولېږه دغه مه کوئ او که تا ته وایي چې زما پیسو ته ضرورت دی نو تاسو اول په موبایل باندې هغه خبره کنفرم کوئ چې هلکه دا ته یي او تا ما نه کړی دی که نه د هغې نه پس تاسو ټرانزیکشن کولی شئ خالي والا څه دي لیکلي دي درمان صاحب ډېر ښه پوسټ یې مو کړو دا شعرونه غزلې به م وایم خو یو درته دغه خبره هم پښتنو ته کومه چې زما په نوم باندې په فیسبوک باندې خو به دومره نه خو په ټیک ټاک باندې ډېر زیات اکاونټونه دي نو تاسو ته یاد وي چې ګوره زه هېڅ چاته هم د څه مطالبې څه باره کې میسج نه کوم زه چې چاته هم میسج کوم زما د شخصي پاڼې د وټساپ نمبر نه به هغه ته میسج کېږي نو ډېر زیات اکاونټونه دي زما په نوم باندې جوړ دي او ډېر زیات وایرل دي دغه یو حال دی لیواله هغه زما په ټیک ټاک کې په خپل نوم باندې سرچ کړل اکاونټونه نو یو سل او شل اکاونټونه زما په نوم باندې نو زم چې دغه پښتانه خبر وي چې مطلب څوک څه ډیمانډ یا تاسو کم از کم چې یو څوک د ډیمانډ کوي نو تاسو د هغې ړومبې کوئ پوښتنه کوئ کنفرمیشن یې کوئ چې او دا هغه دی که نه دی مننه جي درمان صاحب شعرونو له به راشم چې تا شان تا سره پټې رابطې نه وروستو تا سره پټې رابطې نه وروستو پوره کیسه شوم د کیسې نه وروستو او زما نیازبین لالی ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو زما نیازبین لالی ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو په خپل نصیب باندې ښه ډېر وژاړم لکه د ډمې تماشې نه وروستو ډېره زیاته مننه اوس مې زړه چوي چې څوک جدا ووینم درمان صاحب اوس مې زړه چوي چې څوک جدا ووینم یو ناګهانه حادثې نه وروستو او اول مې ګوره حافظه وویله بیا مې نظر د حافظې نه وروستو ډېره زیاته مننه نور څه شعرونه درته وایم درمان صاحب چې د ستا حال یې ویلی دی باچا لکه غر راغورځېدلی دی باچا
چې د ستا حال یې ویلی دی باچا لکه غر راغورځېدلی دی باچا او موږ د ستا په کار کې کار چرته لرو چې تا منلی موږ منلی دی باچا او دی کمکل دی په تا ګوته راکاږي اقبال خپله ځان وژلی دی باچا دوی کمکل دی په تا ګوته راکاږي اقبال خپله ځان وژلی دی باچا او حقیقت نه دغه ټول جهان خبر دی دغه ټول جهان پیغلی دی باچا بالکل یار حقیقت نه دغه ټول جهان خبر دی دغه ټول جهان پې غلی دی باچا او اګري نګري د لیواله غلی کېنه پردی ښار او پردی کلی دی باچا ډېره زیاته مننه نور څه شعرونه درته وایم درمان صاحب بیا به نظم ته راشم چې سړي نه هغه وخت خطا وشي چې د مینې ابتدا وشي سړي نه هغه وخت خطا وشي چې د مینې ابتدا وشي او خلک اقرار د مینې څنګه کوي دغه کیسه د یو ځل بیا وشي خلک اقرار د مینې څنګه کوي دغه کیسه د یو ځل بیا وشي او تا چې پرېښودې یم داسې یم لکه دوران کنډر نغلا وشي قربان شم او ملا شریعت کې د دې څه سزا ده که چېرته چا پورې خندا وشي او په بعضې وخت کې زه انسان ته مات شم زمانه بعضې وخت ګناه وشي په بعضې وخت کې زه انسان ته مات شم زمانه بعضې وخت ګناه وشي او لیواله هر ځای کې خوله مه پرانیزه د چا د سترګو دې حیا وشي ډېره زیاته مننه درمان صاحب دغه ټول شعرونه مې درته نه ویل زه یو نظم درته وایم دغه پښتنو ته مې لیکلی دی چې ځان که نور زورور غواړي ځان که نور بختور غواړي ای پښتونه معتبره ځان که نور معتبر غواړي بیا زما خبره واوره په رښتیا خبره واوره دا غوسه له منځه لر کا دا نشه له منځه لر کا دغه زغره دې سنبال کا دا نیزه له منځه لر کا دا زما دپاره نه دي دا هر څه له منځه لر کا یو سړی درله راغلی د قاضي ملا په رنګ کې په سر تاج درته د ننګ کې بیا په ملا شاباسۍ درکړي بیا دې ما سره په جنګ کې ته د دروغو صفت اورې صاحبه ما درته بدرنګ کې د سپو د جنګ کهاني دي بس په ملا باندې ډبیږو سره نور غوسه کېږو مونږ دومره سادهګان یو مونږ دومره دوکه کېږو بس چې څوک شاباسۍ راکړي هماغه سره ودرېږو مونږ دومره سادهګان یو مونږ دومره دوکه کېږو بس چې څوک شاباسۍ راکړي هماغه سره ودرېږو خدای دې نه کړي که وخت راغلی دا غوسه به دې رنګ راوړي دا نشه به دې رنګ راوړي دا ترخې ترخې چې لګي دا جرګه به دې رنګ راوړي بیا د کس ته لیونی شه دا لانجه به دې رنګ راوړي اوس د ځان سره ودرېږو د خپل ځان سره ودرېږو باچا خان بابا خبره د خپل کام سره ودرېږو د خپل کام سره ودرېږو ډېره زیاته مننه د خپل کام سره ودرېږو ډېره زیاته مننه دا د ټولو پښتون ولس ته ډالۍ وي درمان صاحب چې دي دا بدامنیانې چې کومې د پښتنو سره دي که نه نو زه وایم چې الله پاک د دغې پښتنو نه دا بدامنیانې ختمې کړي موږ خو خپل شعر کې دغه بیا وایو او الله دې وکړي چې امن راشي زموږ په سیمه باندې درمان صاحب شعرونه مې لیکلي دي که نه چې زړه کې دې څه دي اجل د چا دی د پټو زړونو خبر الله دی زړه کې دې څه دي اجل د چا دی د پټو زړونو خبر الله دی څو ورځې کېږي رنګ دې زیړېږي سړی مین دی خو وارخطا دی څو ورځې کېږي رنګ یې زیړېږي سړی مین دی خو وارخطا دی او سپوږمۍ ایساره در خپل اختیاره ما کړو ناوخته کسور زما دی او ویجاړ ګودر شو خوار مازدیګر شو چې سپوږمۍ لاړه کلی ګوا دی ډېره زیاته مننه مو کومه درمان صاحب نظم به درته ووایم که نه درمان صاحب ټول لر بر پښتنو ته د ډالۍ وي چې ښه ښایسته امن به راشي د دغه نظم ډېرو زیاتو ملګرو غوښتنه هم کړې ستا د پاڼې د طرف نه دې ورته ډالۍ وي ښه ښایسته امن به راشي او ښه ښایسته وطن به جوړ شي ښه ښایسته بخار به راشي ښه ښایسته ګلشن به جوړ شي هر یو باغ به سرې غوټۍ وي ښه ښایسته چمن به جوړ شي خو دا خبرې څو کول دي بیا هغه ته رسول دي زما او ستا خبره یو ده صرف دا ورته ویل دي او بس دومره کار کول دي مخاورز پیدا کول دي مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي درمان لالا هر زلمی به شاه زلمی وي هر زلمی به معتبر وي هر پیغله به ځلیږي ترې نډک به هر ګودر وي مازدیګر به ګلورین وي په سحر کې به اختر وي څوک به چرې خفه نه شي هر سړی به بختور وي خو بس دا د نفرت کرښه دغه کرښه ورانول دي او بس دومره کار کول دي مخاورز پیدا کول دي مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي درمان لالا
خوشحالي به راټوکېږي، بالکل طرفګنۍ به پناه کېږي، انشاءالله. هر یو غم به مو شریک وي، ځان ځانۍ به پناه کېږي، بیا به هر سړی کامیاب وي، ناکامۍ به پناه کېږي. خو بس دومره کار کول دي، حقیقت ور رسول دي. بالکل. مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي. راشه لاس په لاس کې راکا مړه پرېږده د چا مه اوره، دا زمونږ د سر دشمن دی، د قاضي ملا نه واوره، مار لړم به اشنا نه کي، دا متل د چا نه واوره، سر د روغې کامیابي ده په کولو غوږونو واوره. د لیوال ښایسته شعرونه دي خو ځان پې پوهول دي، خو بس دومره کار کول دي، مخاورز پیدا کول دي. مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي، دا تصدیق ورته کول دي. دغه نظم دی لر بر پښتنو ته ټول ته ډالۍ وي. څومره پښتانه چې زمونږ سره مینه لرئ نو مونږ خو تر تاسو نشو در رسېدی، خو زمونږ غږ تر تاسو در رسي نو ډېره مینه او ډېر ژوند درته غواړو. کوم هېواد کې په کوم ګوټ کې چې هم پښتانه یې زمونږ مینه قبوله کوي. قربان مو شم. درمان صاحب نور څه وایم ورکې؟ وایه او که نه روژه ده او خوله مې داسې و چې وچکېده، خو زه خیر کلام دو ووایم نو بس پې اوبه وایم. اوبه خو پرتې وي خو اجازت نشته که نه یاره. دا موبایل باندې مې غرنه لږه بنده شوې وه درمان صاحب، دې کې مې ځان سره لږ دغه کړي دي، نور خو ماته همداسې یاد دي. ارشاد درمان صاحب په آخري کې ورته دغه کلام ووایم چې خبر نه یي د وخت د طول او تاله ښار ته مه راځه کمه کله کلیواله، په دې ښار کې د دیوال ډمبرې اوسي، جوخ به نه ورځې د هرې میوې خواله، په خوږه په ستا لهجه کې به دې خرڅ کي، ته خبر نه یې د دې ښکلو د چاله، ستا د عقل نه مور زار شلیونیه، ته د سرو په قدر نه رسې کولاله. درمان لالا دا پیغام چې یو سړي له سړی یوسي، یو سړي له دې بیخي ورانکړه جاله. دا پیغام چې یو سړي له سړی یوسي، یو سړي له دې بیخي ورانکړه جاله. او دلته څوک دي چې د ستا خبرې واوري؟ مازغه مه خوره ستړي مه کولی واله، ډېر ښه دی لیواله، مازغه مه خوره ستړي مه کولی واله. ډېر زیاته ډېره مننه ستا او د دغه کتونکو هم ډېره مننه، ډېر زیاته مننه. بس عامره بندېږه.